که مسلمان یې دا ویډیو تر پایه وګوره او بل مسلمان ورور یا خور ته یې هم شریکه کړه. فکر وکړه کله چې حضرت یعقوب علیه السلام د مرګ په بستر پروت و، ایا خپلو زامنو ته یې د مال، دولت او میراث وصیت وکړ؟ که یې د ایمان او عقیدې په اړه تر ټولو مهمه پوښتنه وکړه؟ د سورة البقره 133 آیات ژباړه هغه په داسې ډول ده: ایا تاسو حاضر وئ کله چې یعقوب علیه السلام ته د مرګ وخت راغی، هغه وخت چې خپلو زامنو ته یې ویل زما له وفات وروسته به د چا عبادت کوئ؟ هغوی وویل موږ به ستا د معبود او ستا د پلرونو ابراهیم، اسماعیل او اسحاق علیه السلام د یوه الله عبادت کوو او موږ همهغه یو الله ته غاړه ایښوونکي مسلمانان یو. د دې آیات تفسیر هغه په دا ډول دی: کله چې حضرت یعقوب علیه السلام د ژوند وروستیو شیبو ته ورسېد، هغه د هر مؤمن پلار په څیر د خپلو اولادونو د راتلونکي په اړه فکر کاوه. هغه نه ویرېده چې زامن به یې شتمني له لاسه ورکړي، نه یې اندېښنه وه چې کورونه او باغونه به یې څه شي، بلکې تر ټولو لویه اندېښنه یې دا وه چې ایمان به یې خوندي پاتې شي او که نه. له همدې امله یې وپوښتل زما له وفات وروسته به د چا عبادت کوئ؟ دا پوښتنه د هغوی د عقیدې ازموینه وه. زامنو یې په پوره یقین سره ځواب ورکړ موږ به ستا د معبود او د ابراهیم، اسماعیل او اسحاق علیه السلام د یو الله عبادت کوو. له دې ځواب څخه معلومیږي چې د ټولو پیغمبرانو بلنه یوه وه، یوازې د الله عبادت، له شرک څخه ځان ساتل، الله ته بشپړه غاړه ایښودل. وروسته یې وویل ونحن له مسلمون، یعنی موږ هغه الله ته تسلیم یو. دلته مسلمون د اسلام د اصل معنا څرګندوي، یعنی الله ته تسلیمېدل او د هغه حکم منل. د دې آیات شان نزول هغه دا و: د یهودو ځینو عالمانو به دا ادعا کوله چې حضرت یعقوب علیه السلام د وفات پر مهال خپلو اولادونو ته د یهودیت وصیت کړی و. الله تعالی د دوی دا ادعا رد کړه او یې فرمایل ایا تاسو هلته حاضر واست چې دا خبره مو په خپلو سترګو لیدلې وي؟ حقیقت دا و چې حضرت یعقوب علیه السلام د مرګ پر وخت د مال، دولت او دنیا وصیت ونه کړ، بلکې د عقیدې او توحید وصیت یې وکړ. هغه خپلو زامنو ته تر ټولو مهمه پوښتنه وکړه زما له مرګ وروسته به د چا عبادت کوئ؟ د هغوی ځواب دا و چې موږ به یوازې د یو الله عبادت کوو. نو الله تعالی په دې آیات کې څرګندوي چې د ټولو انبیاو دین د توحید دین و او حضرت یعقوب علیه السلام هم خپل اولادونه د یو الله عبادت ته بللي وو. د دې آیات ځینې مهمې فایدې هغه دا دي: اول، د ایمان ساتنه تر هر څه مهمه ده. حضرت یعقوب علیه السلام د مرګ پر مهال د دنیا خبرې ونه کړې، بلکې د ایمان پوښتنه یې وکړه. دوهم، د والدینو لویه دنده، مور او پلار باید یوازې د اولادونو د خوراک او لباس فکر ونه کړي، بلکې د دین او عقیدې روزنه یې هم وکړي. دریم، ټول پیغمبران د توحید بلونکي وو. ابراهیم، اسماعیل، اسحاق او یعقوب علیهم السلام ټول د یو الله عبادت ته بلنه ورکوله. څلورم، ښه تربیه ښه نتیجه ورکوي. د حضرت یعقوب علیه السلام د روزنې نتیجه دا وه چې زامنو یې د توحید اعلان وکړ. ګرانو ورونو او خویندو، فکر وکړئ که نن زموږ د ژوند وروستۍ شیبې وي، زموږ تر ټولو لویه اندېښنه به څه وي؟ ډېر خلک د کور، موټر، پیسو او کاروبار فکر کوي، خو د الله نیک بنده د خپل ایمان او د خپلو اولادونو د ایمان فکر کوي. حضرت یعقوب علیه السلام موږ ته دا درس راکوي چې د انسان حقیقي سرمایه نه زر او سپین زر دي، نه لوی کورونه او نه هم شتمني، بلکې حقیقي سرمایه پاک ایمان دی. نن موږ خپلو اولادونو ته د دنیا زده کړې ورکوو، خو باید دا هم وګورو چې آیا هغوی لمونځ کوي، قرآن لولي، الله پیژني، د حلال او حرام فرق ور معلومیږي؟ هغه پلار کامیاب دی چې خپل اولادونه د الله د لارې مسافر کړي. هغه مور بریالۍ ده چې د خپلو ماشومانو په زړونو کې د الله مینه واچوي. او هغه اولاد نیکمرغه دی چې د مور او پلار له دنیا څخه وروسته هم د توحید، لمونځ او نیکو اعمالو لار تعقیب کړي. یوه ورځ به موږ ټول له دې نړۍ څخه روانیږو، نه به زموږ مال راسره ځي او نه به زموږ مقام، یوازې ایمان، نیک عمل او صالح اولاد به زموږ لپاره ګټه رسوي. نو راځئ چې د حضرت یعقوب علیه السلام په څیر د خپل ځان او خپلو اولادونو د ایمان ساتنه تر هر څه مهمه وګڼو.